اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګی ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نظر خان لاله یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ګران وختونکو منګا راغلی یو لو شاته راغلی یو د بخشیر احساس سیب خواله سیب په پروګرام کې تاسو ترګلیږي ډېره زیاته مننه عادل صاحب تاسو د راتګ ډېره شکریه چې په دې ورانو ویجاړو لارو باندې دونه لرې راغلی موږ له خپلې مینې مو راوړئ محبتونه نو ډېره زیاته مننه ستاسو د نادر لاله ډېره زیاته شکریه بخشیر سیب ډېره زیاته مننه عادل صاحب څو شعرونه دي چې تاله ترغه شوله او تره لاړه تاله ترغه شوله او تره لاړه زندگی څومره مختصره لاړه واه او د دنیا ظلم چې شدت اختیار کړو د دنیا ظلم چې شدت اختیار کړو د امنیت پر اختبره لاړه واه مننه د دنیا ظلم چې شدت اختیار کړو د امنیت پر اختبره لاړه او سر یې اوچت نه کړو د ټکه مړه شوه سر یې اوچت نه کړو د ټکه مړه شوه لږه شان وینئ د وزره لاړه واه ډېر مننه او دغه غزل دی چې زما ذهن کې داسې مصور پاتې کېدو زما ذهن کې داسې مصور پاتې کېدو مدام به یې له ګوتو نیم تصویر پاتې کېدو نیم تصویر پاتې کېدو مننه او چې ته لاړې د ډېرو بندیزونو نه آزاد شو چې ته لاړې د ډېرو بندیزونو نه آزاد شو خو یاد به دې زما خپو کې زنځیر پاتې کېدو مننه او چې خپل واړه خوبونه مې په تا باندې پرزو کړه چې خپل واړه خوبونه مې په تا باندې پرزو کړه نو ما ته خو به خامخا شوګیر پاتې کېدو مهرباني او زه چېرته یې په ډاډ زړه کلمې ته پرېښی نه یم زه چېرته یې په ډاډ زړه کلمې ته پرېښی نه یم زما سره په خوا کې څوک کافر پاتې کېدو مننه زه چېرته یې په ډاډ زړه کلمې ته پرېښی نه یم زما سره په خوا کې څوک کافر پاتې کېدو او چې ته تللې د کلي نو زه هم د کلي لاړم چې ته تللې د کلي نو زه هم د کلي لاړم زما نه دلته کم داسې جاګیر پاتې کېدو مننه او په ډېرو زیارتونو او منښتو چې یو نه شو په ډېرو زیارتونو او منښتو چې یو نه شو بس زما او ستا ترمنځه بس زما او ستا په منځ کې یو تقدیر پاتې کېږي مننه او اخري شعر دی چې احساسه د بېننګه یار نه دا ګټه پوره وه احساسه د بېننګه یار نه دا ګټه پوره وه چې یاد زما ژوند کې زما پیر پاتې کېږي ډېر ښه احساس صاحب ډېر زبردست دا عادل صاحب دا یو بل غزل دی چې یوازې تګو د منزل په لاره یوازې تګو د منزل په لاره یو زما سور او زما مل په لاره او د قافلې رڼا ته نه ودرېدم د قافلې رڼا ته نه ودرېدم بس زه روانم مسلسل په لاره مننه مننه د قافلې رڼا ته نه ودرېدم بس زه روانم مسلسل په لاره د تنهایۍ انتها دومره وه چې د تنهایۍ انتها دومره وه چې نه څوک پردي وو نه څوک خپل په لاره مننه او دا شعر دی پکې چې د باچا خان لاره مې وپېژنده د باچا خان لاره مې وپېژنده ګام به وانخلمه د بل په لاره مننه او چې د غربت د قافلې رهبر شوم چې د غربت د قافلې رهبر شوم ویره مې نه کېده د غل په لاره مننه او دغه شعر دی پکې اخري چې تا به د ځان سره بوزم احساسه تا به د ځان سره بوزم احساسه که بیا مې تګو د کابل په لاره ډېر ښه احساس صاحب ته بیا دې د دوه رنګو طلبګار کړم وخت بیا دې د دوه رنګو طلبګار کړم وخت بیا دې ورته خپو کې راغوزار کړم مننه او وخت بیا دې سر وخپې را باندې وکړې وخت بیا دې د ټکجنو مینتبار کړم مننه او وخت بیا دې دا د چا یاد را په زړه کړو وخت بیا دې دا د چا یاد را په زړه کړو وخت بیا دې د چا ذکر ته وزګار کړم او وخت بیا به څه کانې را باندې کېږي وخت بیا دې د مطرب د ګوتو تار کړم وخت بیا به څه کانې را باندې کېږي وخت بیا دې د مطرب د ګوتو تار کړم او عادل صاحب دغه یو غزل اخري دی چې به دا څو شعر دي چې زندګي مې د رنجو غوندې وړه وړه کړه خو د چا په ښکلو سترګو کې تور نه شوم
زندگی مې د رنجو غوندې وړه وړه کړه خو د چا په خپلو سترګو کې تور نه شوم د دنیا د خلکو ستونزې مې په سر کړې خو تر اوسه لا د چا په زړه کې خور نه شوم ډېر ښه او په سره دښته کې زرغون شوم رالوی شوم په سره دښته کې زرغون شوم رالوی شوم دا د بیا په رژېدو یم سمسور نه شوم ډېر ښه مننه او د ډیران غونته کې پټ دننه سوځم شین لوګی خاموشه والوتم شور نه شوم ډېره مننه دا عادل صاحب څو شعرونه دي تقریبا چې د مینې قید کې ګزران ته غاړه نه ایښوده د مینې قید کې ګزران ته غاړه نه ایښوده ګټه یې خوښه وه تاوان ته یې غاړه نه ایښوده مننه او هغې ته پته وه چې ما ورله په پور اخیستو هغې ته پته وه چې ما ورله په پور اخیستو هغې په دې وجه پیزوان ته غاړه نه ایښوده مننه هغې ته پته وه چې ما ورله په پور اخیستو هغې په دې وجه پیزوان ته غاړه نه ایښوده مننه او د کچه کور د سسېدو او رڼېدو یره وه د کچه کور د سسېدو او رڼېدو یره وه څوکړه یې خوښه وه باران ته یې غاړه نه ایښوده مننه او اخري شعر دی چې هغه هندو چې زمونږ دا مسلماني ولیده هغه هندو چې زمونږ دا مسلماني ولیده ایمان نه راوړو ایمان ته یې غاړه نه ایښوده وای احساس صاحب ډېر زبردست ډېر ښکلی ګران وختونکو تاسو بخشیر احساس صاحب واورېدو موږ خو د هغوی د شعرونو ډېره مزه واخیسته امید لرو چې تاسو به ترې هم مزه اخیستي ګران وختونکو وخت هم ناوخته دی په خوړ کې ناست یو ډېر ښکلی ماحول دی ملګري را سره ناست دي تاسو وینئ موږ خدای شته کړم غواړي چې بس کو خو چونکې دا رڼا چې کومه ده نو دا زموږ نه روانه ده موږ یو بل پروګرام هم کول غواړو ګران وختونکو انشاءالله پر روان پروګرام کې به ستا د یو نیم مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو نو تر هغې پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان